افغان لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ افغان لوبغاړو ته په کابل ولایت کې د چمتووالي 15 ورځنی تمریناتي کمپ پیل کړ چې ورڅخه موخه یې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو لوبو ته چمتووالی دی. افغان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په یاد 15 ورځني تمریناتي کمپ کې به افغان لوبغاړو ته د ملي روزونکو له لوري په توپوهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه کې ځانګړي تمرینونه ورکول شي. یاده اعلامیه کې راغلي چې په دې روزنیز کمپ کې 30 لوبغاړي دي چې پکې تر ډیره ځوان لوبغاړي شتون لري. اعلامیه وړاندې لیکي همدارنګه یاد کمپ ته د چټکو توپ اچونکو پروسې څخه هم 15 غوره توپ اچونکي اخیستل شوي ترڅو د تجربه لرونکو لوبغاړو سره د مهارت لوړونې په یاده پروسه کې برخه واخلي او له ملي لوبغاړو او روزونکو څخه زده کړه وکړي. په دې تړاو د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو ته نوي ټاکل شوي لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ویلي یاد روزنیز کمپ د پاکستان پر وړاندې لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه په لار اچول شوی ترڅو د ملي روزونکو لخوا د لوبغاړو په تخنیکي برخو کار وشي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان سره لوبې زموږ لپاره ډېرې اړینې دي او زموږ ټوله هڅه به دا وي چې په دغه سیالیو کې په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې کړو او بریاوې ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ اعلامیه کې راغلي دغه روزنیز کمپ ته لوبغاړي د غوراوي پروسې د معیارونو لکه ډیسپلین، تکړښت او پخوانۍ کارکردګۍ ته په کتو غوره شوي او په دغه کمپ کې د شاملو لوبغاړو د تکړښت ټیسټ کې له بریالیتوب وروسته د ګډون حق ترلاسه کړی. د افغانستان او پاکستان لوبې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک خبر ورکړ چې د روان 2019 کال په سپټمبر میاشت کې افغان کرکټ لوبډله له پاکستان سره 3 نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کوي.